دا به څو کیلو وي هغه دا به انشاءالله اتلس شل داسې علاله باندې اجمل راغلی غوښه غواړي بیا راورسېد بیا اوسه پورې خو مو چاړه نه ده پیکش کړې ده بیا راورسېد وتې نسته ځه نسته وتې ځه حاجی اختر دی مبارک شه قربانیانې روجې دی مبارک شه حاجی څنګه یې ښه جوړ یې بخیر یې کور کلی مریض خو به نه یې یم چې حجره کې ناسته شیدو چې هم څکلی وی زه خو موږ مصروف یو د کار کې که نه کار کې مصروف یو هغه سلاجه خرابه ده هغه جوړو پوه شوې زما ولا چای ته ډېر زیات زړه شوی و چې وروسته به راسې وبېچکې وروسته به راسې وبېچکې ښه حاجي قرباني خو دې کړې ده که نه شکر ده شکر حاجي داسې ښه غوښه یي چې پوه شې چې د زړه بړاس مې پې ما چې دا ډېر وخت کېږي غوښه مې هم نه ده خوړلې حاجي زه وایم چې غوټ روڼ دې راکړی په شا کړی مې کور ته مې وړی وی حاجي روڼ غواړې روڼ غواړم نه ما خو یو سیرلي هلله کړې ده دومره کې سیرلي ده هغې کې زه تا ته هم درکړم سم غویی یا سخوندر به دې حلال کړی وی چې دا مونږ پریزونه دي مونږ پریزونه دي کور کې پریزونه دي زه لاړ څه ښه نسته غوښه پرېږده زم خو درنه نه ستا به پریز دا قرباني ته ځان ته کې که خلکو ته یې کې تا من کې ته ملا یې ملا نه چا کوې نه کور کې دې ځای نه کي ته ملا یې ملا نه یم غوښه راوړه چې غوښه دې نه یې راوړې نشته غوښه ځه موږ هغه خپل ځان جي چې غوښه را نه وړې که رانه لاړ شي او دلته ځان په چاقو عملره مې باد کوم غوښه راوړه ځان دې داسې خوار و غریب کړی دی پر چونرو کې ګرځوئ شیرلی مې حلال کړی تاسو یې ځان ته حلالوئ چې نوم د قربانۍ شي نورې په یخچالونو کې کښېږدئ بوی وکړي غوښه راوړه حاجي ګله دا وروره دا ګوره زمۍ را روان ده زمۍ را روان ده دا وچوو دا بیا زمي کې خورو دا ټوله دغه کوو دا سلاجه کې مې کښېږده وروره ولې دا خرابی په څه سیسټم نه ده خرابی یاره ولې سلاجې ته دې دا قرباني کړي پرېږدم دې نه حاجي دا سر ماتومه دې ونې سره غوښه راوړه چې غوښه دې نه راوړي قدم هم نه هلمه په دې پوه شه ګوره زر یې راوړه ډېر دا وخت زه لاړ شم حاجي دا څه شی دی غوښه مې ته راوړه ښه پسته غوښه ده ښه دا ولاکه زما د چرګ موشي دا ته سره کوم بخیل سړی شریک یې راسره په پسه کې نو دا قرباني دې ته وایي خو بس صحیح ده دوه کوه ښه نه دوه ما ته ولاکه وکړمه څنګه به دوه سمه غوښه راوباسه غوښه در کوم دوه به څنګه نه کوې نه صحیح اول دا نه در کوم اول دوه وکړه دلته ودرېږه دلته ودرېږه دې ته وګوره دلته ودرېږه لاسونه جګ سمه دوه وکړئ دوه به مې کړې وه چې لږه ډېره وی دا خو زما د چرګ هم نه کېږي ما دا قبوله که دا قبوله که نه نه دا هغه ویډیو چلنده کوي وا اوس په دې دومره غوښه نه ویډیو هم کې ویډیو چلنده که پوه سلامونه قدرمنو دوستانو څنګه یې ښې جوړې اجمل جان راغلی دا په ما باندې ډېر ګران ده د موږ ډېر قدر عزت یې کوو د ما ګاونډي ده او په دې اختر په خوشحالۍ کې دا نه چې زه ځان ښودنه کوم خدای دې ما ځان ښودنې نه وساتي دا ویډیو هسې د ملګرتیا په خاطر باندې کوم که نه اجمل جان ته مې دا غوښه ډالۍ کړه ونیسه داسې سم ونیسه دا غوښه اجمل جان ته ډالۍ سوه قدرمنو دوستانو خدای دې وکړي چې قبول یې کړي بس بنده که ویډیو بنده دې کړه بس ته دې نور ویډیو مې نه وکړه نه بس زه دغه وخت دې ځان ته پخه کړه ویډیو مې د څه اخلاق یې چې ویډیو لري کې څه بد اخلاق یې دې دا غوښه ده ته خدای دومره غوښه دا سره به کې ځان ته قسم په ما ښې د خلکو ته صفتونه مې کوي ډېر ښه سړی دی ما ته غوښه مې راکړه صحیح ده ما صفت یې کوه ښه بس خدای دې ښه دې کې چېرته ځې پوه شوې ته ډېر ښه سړی دی او ته غوښه یې مې راکړه پوه شوې او ته خدای دې ښه وسره وکړي خلکو ته مې صفتونه کوه او ته ډېر تکړه سړی ده پوه شوې صحیح ده که نه زه الله دې مخ خو څه چې بیرته د ناخلم که زه خدای بیرته د نه واخلمه هسې به یې اخلي بیرته د ناخلم لاړم زه چې چا په مخه څوک درته که نه صفت مې ورته کوه صحیح ده بېغمه شه بېغمه شه یو خو دا خرچو لیوني کړو دا خلکو لیوني کړو په خدای باندې لاړو خوار او زار بس دا خلکو باندې دا خرچي دي دا کوونو بس السلام علیکم وعلیکم السلام تا دې مبارک شه خیر اوسه خوشحاله اوسه والله داسې ته اجمل راغلی و داسې یو ورور مې ورکړه پوه شوې مر واخله ځان ته یې پخه که پخه که ما عشقونه پې وکړه اختر د مونږ خلکو سره پوه شي ما د خدای ځان ښودنې نه وساتي ځان ښودنې دپاره نه درته وایم دا خلکو ته هم داسې وایم مینې تا ته هم وایم چې خوار غریب سره ښه کوه پوه شوې دا ښه ورسره کوي داسې یو ورور مې ورته په وروګه کړم ځه وړه
اوس هم عشقونه پې وکړه غریب سړی د پوه شوې دوه به راته کوي نور ښې چای څښې موږ سره خیر اوسې تاسې څه شی ډل کړي مونږ یو خیال کړی و ښځه ما ویل که میږه ما ډله کړې ما لږ لم به راولېږي ځه په مخه دې ښه خیر اوسې اختر دې مبارک شه جوړې په خیر یې صحت دې ښه دی قراري ده څنګه ورخطا را روانې چېرته تلې خوشحاله وم ما ول عجیزونډي ورون تر کړی څه دي که خدای دې بیخو باسه داسې غټ رونې را کړې وای وای بسم الله بسم الله بسم الله دا څه شي دي دغه یې راکړه اته یې رانه ویډیوګانې وکړې داسې بې عزته کړمه په هغه اختر مبارکۍ او د قربانۍ غوښې نه یې زما زړه تور کړ ځان ښودنه یې کوله همدغه شی را کړی دی وای دومره ورون مې ورکړ دا بیخي په اوږه هم نه راځي په اوږه یې کېږدم لاندې به تې وغورېږي همدغه شی را کړی وروره پوه شوې سر دې خلاص شو او چای څکې نو دا به دې پکې نه اخیسته والله وروره بس څه وکړو ما ویلې نه اخلم خو بس مجبوره یو او ته لا دلته یې زه خو تاسې کور ته درتلم اسلمه ولې راتلې خیرت خو غوښه مې در کړی چې سره ویې خورم سړی ډېره غوښه خو دې راکړې وه چې را سره یې خوریم ولې خپل کور کې دی نه څنګه وږې سولې سړی تاسې به ښه پخوئ تاسې وایي مالګه ډېره ښه مالګه نه شي موږ پختن صحیح نه کوو ښه چېرته بل ځي ته لاړ شه ځه الله دې مل شه غوښه دې راکړې څه پسه دې راته نه دی اخیستی یا پرونر دې راته اخیستی او اجمله ما خو سره خم کړي دي که نه د چی شي ښه خدمت ته به وکړي یاره څه خدمت دی دغه موټر چې ده که نه ټیر یې پنچر سوی دغه خو لږ راخلاص کړه ټیر ورته بدل کړه ښه مې سره نه دي کړي ښه بیا ویر کړه ویر یې کړه ښه ویر کړه ښه په دې غوښه اوس ټیر هم بدل کړم ښه دې ویر کړل داسې خلک دي نن سبا خلکو سره ښه کوه په کیسه کې به هم بیانې ښه مې سره کړي ښه مې سره ونه کړل کور دې ودان بدل بیا کړم ته هغه ټیر بدل کړه بدل بیا کړم زه الله دې زه ستړی یم که نه دا لاسونه مې د خوږېږي ټیر بدل کړه زه بېغمه شه لاړم